د افغانستان او پاکستان ترمنځ تازه هوکړه-لیکونه لاسلیک شوي دي. دا چې اشرف غني او عمران خان کوم سندونه لاسلیک کړي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د پاکستان لومړي وزیر عمران خان کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر سره دا سند لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې سند په اړه وایي چې له مخې د افغان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. ګران هیواد په دې اړه زیاتوي چې د پاکستان د لومړي وزیر ښاغلي عمران خان د سفر پر مهال په داسې یو سند هوکړه وشوه چې د هغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزې اړیکې پراخې شي. دا سند چې خورا مهم او ځانګړی اهمیت څخه برخمن دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د ګډ لیدلوري رامنځته کول دي. د معلوماتو له مخې دغه هوکړه له دوو برخو جوړه شوې ده چې لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسېدو ټینګار هم شوی دی. نوموړي په دې تړاو زیاته کړې دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسي همکاریو پراختیا تشکیلوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړپوړي پلاوي مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.